په دې وخت کې چې کوم تازه ترین خبر مخې ته راغلی دی نو هغه دا دی چې د امریکا او ایران ترمنځ جنگ ختم شو او دغه دواړه ملکونه د یو بل سره ډیل کولو ته معاهدې کولو ته تیار شول. دا زه نه وایم بلکې دا د امریکا ولسمشر ټرمپ دا بیان د وخت کې جاری کړی دی. په دې حوالې سره پوره او کره معلومات او ډیټیلز تفصیلات تاسو له درکو، خو مهرباني وکړئ زموږ سره دا ویډیو ریپورټ خامخا تر پای پورې وګورئ چیرې حقیقت څه دی. آیا رښتیا د ایران او امریکا ترمنځ جنگ ختم شو، معاهدې کولو ته دغه دواړه ملکونه د یو بل سره تیار دي؟ آیا ایران هم د امریکا سره ډیل کولو ته تیار شو که صرف ټرمپ دا بیان یو طرفه بیان ورکړی دی چې په دې وخت کې ټوله بین الاقوامي میډیا دغه خبر دغه سټیټمنټ هایلایټ کوي؟ داسې ده ګرانو کتونکو، که موږ وګورو نو دا جنگ چې کوم دی د تیرو 100 میاشتو راسې شروع دی. د فروری په 28 فروری باندې امریکا په ایران وړومبۍ حمله کړې وه او د هغې نه وروسته بیا د دغه جنگ په باقاعده توګه آغاز وشو. تر دې دمه پورې دغه جنگ شروع منځ کې پکې داسې سیز فایر هم شوی و، خو بیا هم امریکا په ایران حمله وکړه. دغه شانته کې ایران په امریکا باندې د امریکا په لوی لوی اډو سپیسیفیک پوینټس باندې حملې وکړې. ورسره که موږ وګورو نو اسرائیل هم په منځ زمانه کې بیا څو ځله حملې وکړې، د سیز فایر خلاف ورزي وکړه. په لبنان کې حملې وکړې، د هغې په وجه باندې ایران بیا په اسرائیل حملې وکړې. نو دا حالات یو ځل بیا ډیر زیات کریټیکل کنډیشن طرف ته دا ټول سچویشن تللی و او د امریکا او ایران ترمنځ دغه جنگ یو ځل بیا شروع شوی و. پرون د امریکا ولسمشر ټرمپ یو بیان ورکړی و، هغه دا ویلي و چې زه به په ایران باندې ډیره زیاته خطرناکه حمله کوم. داسې حمله به کوم چې په ایران کې کوم خاص ځایونه دي، خاص کر چېرته چې د ایران تیل دي، د تیلو خاص سپیسیفیک پوینټس دي، د ایران د تیلو د ګیس خاص ځایونه دي، او په هغې کې هغه یو ځای یاد کړی چې هغې ته خارک آیلینډ وایي. خارک آیلینډ یا خارک جزیره په ایران کې یو داسې ځای دی چې دا د تیلو او ګیس دپاره ډیر زیات خاص پوینټ دی. نو ټرمپ دا ویلي چې زه به په دغه ځای حمله کوم، او نه به صرف حمله کوم بلکې په دې باندې به زه خپله قبضه اخلم. یعنی دا به داسې قبضه کوم څنګه چې ما وینزویلا چې یو ملک دی چې 100 میاشتې وړاندې په هغې باندې ټرمپ حمله کړې وه، اټیک یې کړی او د وینزویلا هغه مشر هغه پریزیډنټ چې کوم و هغه یې هم ونیو، او دغه شانته کې وینزویلا هغه په خپله قبضه کې د هغې چې د تیلو دپاره دغه ملک ډېر زیات مشهور و، هغه په خپله قبضه کې دغه ملک واخیستو. نو ټرمپ په هغه بیان کې دا ویلي چې څنګه ما په وینزویلا باندې قبضه وکړه، همدغه شان قبضه به د ایران په آیل او په ګیس باندې، یعنی د ایران په تیل او په ګیس باندې کوم. خو بیا د دې بیان نه پس هم ایران او د ایران اعلی چارواکي یا حکومتي غړي چې کوم دي په هغې باندې هیڅ ډول پریشر او دباو رانغی، او هغوی په هغه خپل موقف او دریځ باندې هم هغه رنګ مضبوط ولاړو. نو د دې نه څو ګنټې وروسته بیا ولسمشر ټرمپ بل بیان جاری کو. بل بیان هغه دا جاری کو، هغه دا وویل چې زه په ایران حمله نه کوم ځکه چې د ایران او امریکا ترمنځ اوس جنگ ختم شو او په ممکنه توګه باندې د ایران او امریکا ترمنځ ډیل چې کوم دی هغه فاینلایز دی، یعنی معاهده چې کومه ده هغې کولو ته ایران هم د امریکا سره تیار دی. اوس د امریکا یو میډیا آوټلیټ دی، په دې اړه باندې موږ تاسو ته حقیقت وایو چې یاره رښتیا څه دي، آیا ایران هم امریکا سره ډیل کولو ته تیار دی او که نه دی. صرف ټرمپ دا بیان ورکوي ځکه چې ټرمپ خو په یوټرن اخیستلو باندې ډیر زیات مشهور دی، او هغه ورځ پس هم نه بلکې 100 ګنټو کې هغه د خپل بیان نه چې کوم دی نو هغه وروسته کیږي او وخت تر وخته مختلف بیانونه ورکوي. نو داسې ده ګرانو کتونکو چې ولسمشر ټرمپ دغه کوم بیان دا وخت جاری کړی دی، نو په دې اړه باندې چې کومه مغربي میډیا ده، د امریکا چې کومه خپله میډیا ده، نو هغه دا وایي چې یو طرف ته امریکا دا وایي، یعنی د امریکا ولسمشر ټرمپ دا وایي چې د ایران سره زموږ ډیل چې کوم دی، معاهده چې کوم ده هغه فاینلایز ده، یعنی آخري مرحلې ته، آخري سټیج ته رسېدلې ده او ممکنه ده چې دغه ډیل وشي. خو بل طرف ته لا تر اوسه پورې د ایران د طرفه داسې څه خاص پیغام مخې ته نه دی راغلی، څه خاص بیان مخې ته نه دی راغلی. د ایران چې کوم اعلی چارواکي دي هغوی دا نه دي ویل چې یاره موږ د امریکا سره ډیل کولو ته تیار یو.
بیا بل طرف ته اکسیاس د امریکا یو میډیا اوټلیټ دی، یو داسې میډیا اداره ده چې دا په خاصه توګه باندې د امریکا د وایټ هاوس او د وایټ هاوس دننه چې کوم ډیولپمنټس کیږي، کوم پرمختګ کیږي، د هغې په اړه باندې خبرونه او معلومات ورکوي. نو اکسیاس دغه ریپورټ ورکړی دی په دې وخت کې، او هغه دا وایي چې دا کوم ډیل چې کوم کیدونکی دی چې ولسمشر ټرمپ هم دغه خبره کړې ده، دا ډیل به په جنیوا کې وي او دغه ډیل دپاره د امریکا چې کوم مرستیال ولسمشر دی جی ډي وینس، هغه به ځي، ورسره به نور هم علاغړي وي. او دارنګ ممکنه ده چې د ایران د طرفه د ایران چې کوم وزیر خارجه دی عباس عراقچي، چې هغه مخکې هم د امریکا سره څو ځله مذاکرات شوي وو، په هغې کې هغه حصه اخیستې وه. عباس عراقچي به وي څوک چې د ایران وزیر خارجه دی، ورسره د ایران صدر پزشکیان او یا غالیباف څوک چې د ایران د پارلیمنت سپیکر دی، دا به د دغه ډیل حصه وي. خو بل طرف ته د ایران چې کوم سپریم لیډر دی مجتبی خامنه‌ای، نو دا ویل کېږي د امریکا خپله میډیا دا خبره کوي چې تر اوسه پورې هغه دغه ډیل ته هغه یعنی تصدیق یې نه دی کړی. هغه داسې نه دي ویل چې او موږ د امریکا سره ډیل کوو، معاهده کوو، یعنې د هغه د طرفه هیڅ ډول خبر یا سټیټمنټ یا بیان مخې ته نه دی راغلی. نو په یو ډول موږ داسې ویلی شو چې امریکا خو بار داسې وایي، د تیرو 2 میاشتو راهیسې وایي، او د امریکا دغه ولسمشر ټرمپ بار دا خبره کوي زموږ د ایران سره ډیل معاهده کیږي، ډیل کیدونکی دی، خو بیا چې هغه وخت راشي نو هغه ډیل ناکامه شي. د هغې وجه دا ده چې ایران د خپلو شرطونو نه خوځي. ایران په خپلو شرطونو مضبوط ولاړ دی، مخکې هم مضبوط ولاړ او اوس هم مضبوط ولاړ دی. خو اوس دغه کوم ریپورټ چې شایع شوی دی، اکسیاس چې کوم ریپورټ شایع کړی دی، نو په هغې کې دا ویل کېږي چې که دا فرض که دا معاهده شروع شي د دغه دواړو ملکونو ترمنځ او ایران دې ته تیار شي، نو امریکا به په ایران چې کومې پابندیانې لګولي دي هغه به ختمې کړي. ورسره په دې کې یو خاص شرط دا دی چې د ایران نیوکلیر پاور یا نیوکلیر ټیکنالوژي ده، امریکا د طرفه په دغه ریپورټ کې دا پوینټ هم مخې ته راغلی دی چې ایران به نیوکلیر ټیکنالوژي باندې کار نه کوي او ایران به ایټم بم نه جوړوي. نو هغه خو مخکې نه هم ایران دا ویل، د ایران سپریم لیډر آیت الله علي خامنه‌ای چې کوم و، نو هغه هم دا ویل چې یاره مونږ ایټم بم نه جوړوو او اوس یې هم نه جوړوي. خو دا بیسیکلی دا بیان مخې ته راغلی دی. ورسره بله خبره دا ده چې دا جنګ چې کوم دی نو دا به په لبنان کې هم سیز فایر کیږي، په لبنان کې به هم جنګ بندي وي، اسرائیل به په لبنان هم حملې نه کوي. دغه رنګ په ایران باندې به څنګه چې ما تاسو ته وویل چې پابندیانې ختمې شي او ایران به خپل تیل او دارنګ نور وسایل او ریسورسز چې وي نو د هغې په ذریعه باندې د بهر دنیا سره تجارت کولی شي.